چین په نړۍ کې ډېر لوی پرمختیایي هېواد دی. د شمېرنې له مخې د 2022 کال تر مې میاشتې پورې د دغه هېواد په کلیوالو سیمو کې څه باندې 500 میلیونو کسان ژوند کاوه. تر 2020 کال پورې د چین په کلیوالو سیمو کې ټول خلک د اوسني معیار له مخې له بېوزلۍ څخه وتلي او ټولې ولسوالۍ یې د بېوزلۍ ژغورل شوی دي. د دغه هېواد په کلیوالو سیمو کې اساسي تاسیسات آباد شوي او چاپېریال یې ښه شوی دی. په چین کې د کلیوالو سیمو د آبادۍ تدبیرونه او بریالیتوب یې هم د نړۍ پاملرنې راجلبوي. قدرمنو دوستانو، ستړي مشئ، زه غوټۍ یم. زه اوس د چین د یونان ولایت ماګوان ولسوالۍ له ماسا کړۍ څخه تاسو ته مخاطبه یم. دغه کړۍ په تېرو څو کلونو کې د څېړنیزې چارې د سمسورتیا په رڼا کې چټک پرمختګ موندلی دی. نو اوس راځئ له ما سره یو ځای د دغه کړۍ کیسه وګورئ. ماسا کړۍ ویتنام ته نږدې په غرنۍ سیمه کې د جوان قوم د نونجي څانګې کړی دی. څه باندې 300 کورنۍ پکې اوسېږي. څرنګه چې د دغه کړۍ تاریخ له 400 کلونو څخه اوږد دی، نو غني او ځلند قومي کلتور لري. کله چې سیلانیان په دغه کړۍ کې چکر وهي، له ښکلې منظرې، لرغوني تاریخ او په زړه پورې دود او کلتور څخه خوند اخیستلی شي. اوس د دغه کړۍ چاپېریال ډېر پاک او ښه شوی. د هر کور مخې ته ګلونه او تر شا یې ونې تر سترګو کېږي. خو پخوا دغه کړۍ ډېر بېوزله و او چاپېریال یې هم خراب شوی و. ځایي حکومت له 2019 کال څخه د دې کړۍ د آبادۍ او سمسورتیا لپاره د دغې سیمې د ځانګړو او په زړه پورې قومي دودونو او د غیر مادي کلتوري میراثونو په رڼا کې څېړنیزې چارې ترسره کړي دي او کوي یې. د لارو او کورونو د بیا آبادولو، د چاپېریال د پاکولو او د تعلیم او ښوونې د پیاوړتیا په شمول یو لړ تدبیرونه پکې پلي شوي او په دې مناسبت د همدې کړۍ بڼه هم ښه شوې ده. واوره سندره شته، هی یوه ننداره ده، ویې ګورئ.小凡你好，我就想请你给我介绍一下咱们现在的这个表演形式是一个什么样的表演形式呢？这个就是咱们玛萨村的农人古乐，然后据记载呢，它流入咱们玛萨地区已经近300年的历史了。那我们一般是什么时候才会演奏呢？就是每当咱们村里有重要的宾客来这里的时候，或者是有重要的节日的时候，平时大家都会可能每周会固定选那么一天，然后到演艺厅里进行练习，然后可能周6的时候，游客们来到村里都会看到这个表演。哦，太好了，谢谢你们，谢谢。ځایي اوسېدونکي همیشه د سندرو او نڅاو له لارې اختر رمنځي او د سیلانیانو هرکلی کوي. په هماغه وخت کې ټول کړی د خوشحالۍ، شوق ذوق له فضا ډک وي. د کاغذي آس نڅا، د نونرن قوي هنري ننداره او د سپین زرو شیانو د جوړولو په شمول قومي کلتور او دود زیات سیلانیان راجلبوي. ځینو ځایي اوسېدونکو له دې فرصته په استفادې خپل کور په رستورانت بدل کړی او څېړنیزې چارې یې پکې ترسره کړي دي. دغه کور او انګړ ډېر ښایسته دی. راځئ پکې ننوځو.你好，你好，欢迎来我们小店玩，请坐。好，谢谢谢谢。我怎么称呼您？我姓邓。邓姐，咱们这个小院子是什么时候建成的？我这房子是17年建的，说我们这里开发做旅游村，我就想到要开店了嘛。邓姐，我看我们这个小院子的名字叫田小筑，为什么起这样一个名字呀？以前的生活比较苦不好，但是现在的生活好了，政策也好了，所以以后越来越甜，就叫做田小筑嘛。د سیلانۍ په رڼا کې له بېوزلۍ څخه د وتلو لاره پر ماسا کلي تېره شوې ده. دغه لرغونی کړی په چین کې د کلیوالو سیمو د آبادۍ او سمسورتیا یوه نمونه بلل کېږي.
اوس چینی او بهرني سیلانیان ترې ښه خوند اخلي. د کلیوالو سیمو د آبادۍ او سمسورتیا ښایسته نغمې هم په دې ځای کې په جګ اواز غږیږي.